د پاسپورت عمومي ریاست په پلازمینه کابل کې د خلکو د هوساینې په موخه د 3 نوو کاري څانګو له پرانیستلو څخه خبر ورکوي او وایي چې د دغو څانګو په پرانیستې سره به د پاسپورت غوښتونکو ته په یوه اونۍ کې نوبت رسیږي. په ورته مهال د پاسپورت عمومي رئیس عبدالکریم وویل چې د دغو څانګو لومړی یې دارالمان کې پخواني پارلمان ته څیرمه، دویمه یې په کلای زمان خان د شاداب ظفر په بلاکونو او دریمه څانګه یې په تنګي ترخیل کې د عدلیې وزارت د حقوقو ریاست په پخواني ودانۍ کې موقعیت لري جوړې کړي دي. مرکز کابل کې د پاسپورت د ریاست 3 څانګې خلاصېږي. دلته الحمدلله مون محترم مراجعینو ته هر قسم اسانتیا په نظر کې نیولې ده. دلته د نارینه مراجعینو لپاره د زنانه مراجعینو لپاره هر چا ته ځان ته جلا انتظارګاه ده. په دغه غونډه کې د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي وویل په تیرو 2 کلونو کې د پاسپورت اخیستلو په برخه کې هیوادوال له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې اوس د دغه څانګو په پرانیستلو سره به د یادو ستونزو د حل ترڅنګ خلکو ته په ګڼو برخو کې اسانتیاوي رامنځته شي. امارت اسلامی افغانستان متعهد است در چوکات نظام اسلامی برای تک تک و فرد ملت مظلوم خود خدمات بهتر و شایسته را ارائه نماید. از آن جمله یک مسئله داشتن پاسپورت برای هر فرد از هموطنان عزیز ما بود. متاسفانه از سابق به سطح افغانستان یک مرکز وجود داشت. در مرکز تا اینکه پاسپورت برای هموطنان عزیز ما ارائه شود. البته از طریق مراکز ولایات هم در اونجا ثبت نام صورت میگیرد. البته کتابچه پاسپورت، توزیع پاسپورت به سطح مرکز صرف از یک مرکز صورت میگرفت. الحمدلله امروز ما شما شاهد آن هستیم که 3 مرکز دیگر در پهلوی مرکز سابق امروز ما شما شاهد افتتاح آن هستیم. در اینجا انشالله در این مراکز همه سهولت هایی که برای ارائه پاسپورت، برای توزیع پاسپورت ضرورت بود در نظر گرفته شده است. بلخوا د کابل او یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکي وایي چې اوس مهال د پاسپورت اخیستلو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي او په میاشتو خپل نوبت ته په تمه وي. د دوی په خبره چې د دغو څانګو په پرانیستلو سره به دغه ستونزې حل شي او دغه راز باید په ټولو ولایتونو کې د پاسپورټونو د ویش ورته اضافي څانګې پرانیستل شي. تقریبا داسې یو 4 میاشتې مخکې مې اپلای کړی وه او اوس نوبت راغی. دا خو ډېر ښه اقدام دی او باید په دې اقدام کې نورم زیاتوالی راشي چې د خلکو دغه مشکلات حل شي او زر رفع شي او پاسپورت په اسانۍ سره. باید په هر ولایت کې یو څانګه خلاص شي ځکه چې دلته مشکلات زیات دي او د لارو مشکلات دي، بیروبار دی. 6 میاشتې 7 میاشتې پکې ما اپلای کړی و، اوس نوبت راځي پاسپورت مې اوس واخیسته. دا به ډېره اسانتیا رامنځته کړي. نو مخکې 6 میاشتې شاید اوس زر وشي. ډېر دی اوس یوه څانګه ده او ډېر بیروبار پکې ده او نور ولایتونو خلک راغلي ډېر فشار زیات ده. نو زیات وخت که څانګې زیاتې شي نو دا ښه خبر ده او ان شاء الله چې خلک به زر نوبت ورسي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې د پاسپورت په اخیستلو کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخ وو او څو ځله په دې بهیر کې د ستونزو زیاتېدو له کبله د پاسپورټونو ویش په ټپه درېدلی وو.